ولسمشر غني د ملي امنیت د نوي سرپرست د معرفي په مراسمو کې څه وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی څو ورځې وړاندې د ننګرهار د پیښې په غبرګون کې له دندې لرې او پر ځای نوی سرپرست وټاکل شو. تېره ورځ د نوي سرپرست رئیس ضیا سراج د مرافعې په مراسمو کې ولسمشر غني سولې او یو شمېر نورو موضوعاتو ته اشاره درلوده. محمد اشرف غني وایي سوله او ټاکنې دواړه مهمې دي او زه په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار یم، خو جمهوریت او همدارنګه اساسي قانون د معاملې وړ نه دی. غني زیاته کړه د سولې اصلي مالکین طرحه کوونکي او عملي کوونکي افغانان دي. له ما چې هر ډول قرباني وغواړئ حاضر یم، خو جمهوریت او همداراز اساسي قانون او د هېواد د وګړو اساسي حقوق د معاملې وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت همیشه له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی، خو په دې شرط چې طالبان زور زیاتی بند کړي او وربند وکړي. دی وایي د سولې ملکیت د افغانانو دی او که عملي کیږي هم افغانانو له لوري به عملي کیږي. ولسمشر غني وویل طالبان دا فکر کوي چې پر افغانانو به فشار راوړي او وبه یې ډار کړي، خو دا د دوی یو ناسم فکر دی او دا ملت هېڅکله په زور نه تسلیمیږي. غني همدارنګه وویل موږ یو آزاد ملت یو او خپل تصمیمونه به پخپله نیسو. مختلف نظامونه مو تجربه کړل او دغه 40 کلن بحران یوازینی لار د اساسي قانون تطبیق او د ټاکنو ترسره کېدل دي. ښاغلي غني د هېواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د مننې ترڅنګ وویل تاسو اتلولي زموږ د سرلوړۍ لامل شوې او په ډېرو سختو شرایطو کې مو په زړورتیا قدمونه اوچت کړي دي. تاسو د دې خاورې اصیل بچیان یئ او د هېواد له لویشت خاورې دفاع کوئ. ترڅنګ یې د ملي امنیت نوي سرپرست هم په خپلو خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو په استازولۍ ژمنه کوم چې د هېواد د خلکو او د حکومت د رهبرۍ د هیلو پوره کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې دریغ نه کړم. هغه وویل هغه لار چې دښمن انتخاب کړې ناسمه ده او زیاته یې کړه دا لار له وژنو او تروریستي او تخریبکاره فعالیتونو ته له زمینه سازي پرته بل څه نه لري. د ملي امنیت نوي سرپرست وویل د امنیتي ځواکونو په استازولۍ زما پیغام دا دی تر هغو چې د دې ځواکونو یو تن هم ژوندی وي حاضر نه یي چې دښمن خپل شمولیت ته ورسیږي او د خلکو ازادۍ سلب کړي. سراج زیاته کړه موږ تاریخي ورځې په مخ کې لرو او ژمنه کوو چې د جمهور رئیس تر مدبرانه قیادت او رهبرۍ لاندې به خپل ماموریت په دقت سره ترسره کړو. دا وې د ښاغلي سراج خبرې. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او د ملي امنیت د نوي سرپرست د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.